السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به د هدایت النحو درس نمبر 18 شروع کو ان شاء الله. نو تاسې هغه ورځ د هدایت النحو درس نمبر 14 وویل الله په توفیق سره. نن به ان شاء الله 18 شروع کوو. مو تاسې هغه ورځ په 14 درس کې د اسم معرب د اعرابو هغه اقسامونه 3 قسم اعراب ویلي وو چې اول قسم پکې مفرد منصرف صحیح و، او دویم بیا د همدغ کې چې د بیا 3 قسمه جوړېدل جار مجرا صحیح، او بل ورسره و جمع مکسر. د حالت رفعی په ضمې سره و، نسبی په فتحې سره و، او جری په کسرې سره و. دویم قسم مو پکې جمع مؤنث سالم اعراب ویلی و، هغه پکې حالت رفعی په ضمې سره او نسبی جری په کسرې سره و. دریم قسم اسم معرب اعرابو کې مو هغه د غیر منصرف ویلی و چې هغه حالت رفعی په ضمې سره او نسبی جری په فتحې سره. نن به ان شاء الله د اسم معرب څلورم نمبر اعراب مو یایو. الرابع ان يكون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالياء ويختص بالاسماء الستة مكبرة موحدة مضافة الى غير ياء المتكلم، وهي أخوك وأبوك وهنوك وحموك وفوك وذو مال. تقول جاءني أخوك ورأيت أخاك ومررت بأخيك وكذا البواقي. خاوز به ترجمه تراشو إن شاء الله. الرابع څلورم قسم د اسم معرب اعراب چې دی ان يكون رفع بالواو چې وی به د حالات رفعی په واو سره، والنصب بالالف او حالات نصبی په الف سره، والجر بالیاء او حالات جری په یا سره، ويختص بالاسماء الستة او دا قسم اعراب خاص دی اسماء سته مکبرة موحدة چا سره؟ اسماء سته مکبره موحده سره. مضافة الى غیر یا المتکلم چې دا به مضاف وي چاته؟ یا غیر متکلم ته، یعنی یا متکلم ته به مضاف نه وي. وهي اخوک دا کوم دی؟ اخوک ده، ابوک وهنوک وحموک وفوک وذو مال. تقول لکه ته به داسې یای جاءني اخوک ورأیت اخاک ومررت بأخیک وکذا البواقي. خو اوس به تشریح ته راشو. د بحث رابع چې دی په چا کې دی؟ البحث الرابع فی اعراب الاسماء الستة المکبره. په دغه کې به مو نن ان شاء الله د اسماء سته مکبره او اعراب یایو چې اسماء سته مکبره باندې حالت رفعی په ضمې سره ده که چا سره ده؟ حالت نسبی په فتحې سره ده که چا سره ده؟ حالت جری په کسرې سره راځي که چا سره راځي؟ نو تاسې په عبارت کې ووی چې حالت رفعی په واو سره ده، حالت نسبی په فتحې په الف سره ده، او حالت جری په چا سره ده؟ هغه په یا سره ده. نو دلته به تاسو ته اندازه شوي وي چې دا اسماء سته مکبره باندې اعراب بالحرکت نه راځي، اعراب بالحرف راځي. که تاسې هغه اعراب و اقسام زده کړي وي هغوی به طلبا به پوهیږي چې اعراب په 2 قسمه دي، یو اعراب بالحرکت او بل اعراب بالحرف. بیا مو اعراب بالحرکت چې دی هغه په 2 قسمه کړي وو، یا به لفظي وي یا به تقدیري،
همدارنګه اعراب بالحرف چې دی هم دوه قسمه کړي یا به لفظي وي یا به تقدیري وي. بیا مو هر یو کې بیا دوه قسمه جوړ کړي وو که اعراب بالحرف وي که اعراب بالحرکت وي یا به حقیقي وي یا به حکمي وي. نو څلور په یو کې جوړېدل څلور په بل کې جوړېدل. اته قسمه اعراب وو او دوه قسمه مو پکې نور هم اچولي وو نو 10 قسمه اعراب مو جوړ کړي وو. نو په اسماء سته مکبره باندې اعراب بالحرف راځي او اعراب بالحرف کې بیا کوم یو دی؟ اعراب بالحرف لفظي دی که اعراب بالحرف تقدیری او که اعراب بالحرف لفظي دی نو که حقیقي دی که حکمي او که تقدیری دی که حقیقي دی که حکمي. نو زه به تاسو دا خبره واضحه کم چې په اسماء سته او مکبره باندې اعراب بالحرف لفظي حقیقي راځي. اعراب بالحرف لفظي حقیقي چاته یایي؟ چې په هغوی باندې تلفظ کیږي. ټیک شه. او اعراب چې دی ظاهر وي او یو حالت د بل حالت تابع نه وي. ښه دا قسمه اعراب چا سره خاص دي؟ اسماء سته مکبره سره. مو اکثر طلباو نه خلک تپوس کوي چې اسماء سته مکبره څو دي او ته چپ شي ته نه هیر شي. حالانکه په دا سوال کې جواب پروت دی. سته مکبره یعنی شپږ دانې. نو اکثر طلبا دغه کې تشویش کې غورځي ته نه هیریږي. نو دا سته شپږو ته ویلی شي. ښه نو اوس به مو انشاءالله پورا بحث په د اسماء سته مکبره کې شروع کو. خو د بحث نه مخکې یو څو خبرې زه تاسو ته وړاندې کوم چې دا تاسو ته زده شي نو تاسو به انشاءالله په اسماء سته باندې ډېر ښه پوه شوئ. مو به اول داسې وکړو چې اول به د اسماء سته مکبره تعریف زده کړو. دویم نمبر د دغو صیغوي تحقیق به وکړو. دریم نمبر معنوي تحقیق به وکړو. څلورم نمبر اسماء سته مکبره باندې چې اعراب بالحرف راځي څه شرطونه دي. پنځم نمبر اسماء سته مکبره باندې اعراب عند عدم شرایط که چېرته دا شرطونه نه وي بیا به څه رقم اعراب پرې راځي. نو پنځه خبرې پکې کوو. اولې خبرې ته به راشو اسماء سته مکبره او تعریف. اسماء سته مکبره هغه شپږ اسما دي چې مخصوصو شرایطو سره دوی ته مخصوص اعراب ورکولی شي. لکه جاءنی ابوکا رأیت اباکا و مررت بابیکا. دا تعریف شه او مثال شه. صیغوي تحقیق ته به راشو. اسماء سته مکبره مو سره څو دي؟ شپږ دي. ابون، اخون، حمون، هنون، فمون، ذو مالین. دغو کې د اولنی څلور چې دي ابون، اخون، حمون، هنون دا ناقص واوی دي. واو چې د قال والا قانون د وجه نه په الف باندې بدل شو. بیا لکه ابون ته به راشو. ابون اصل کې څنګه و؟ ابون و. نو چې ابون و واو مو د قال قانون د وجه نه په چا باندې بدل کو؟ الف باندې. نو بیا اب او آخره کې الف راغله. نو دلته التقا د ساکنینو راغله. چې التقا د ساکنینو راشي نو بیا مو څه وکړو؟ هغه الف مو حذف کا نو شی پاتې شو ابون پاتې شو. همدارنګې اخون هم اصل کې اخون و. واو مو قال قانون د وجه نه په الف باندې بدل کو. التقاء ساکنین راغله الف مو حذف کو اخون پاتې شو. حمون هم اصل کې حمون و. هنون هم اصل کې هنون و. خو فمون ته به راشو. فمون چې د اجوفي واوي و په اصل کې څنګه و؟ فوهن. ټیک شه. ها مو چې د خلاف قیاس نسیا منسیا حذف کړه نو شی پاتې شو فو پاتې شو. او واو مو چې د میم سره بدل کا د وقف په آلات کې نو فم شو. اوس به تا ذهن ته سوال راځي چې دا واو دی ولې په میم سره بدل کا؟ تاسو کوم قانون دی کومه قاعده ده څه دلیل در سره ده؟ نو مو جواب کوو که واو مو په میم سره نه وای بدل کړی نو چې کله
په واو باندې اعراب راځي نو دا واو خو بیا متحرک کیږي که نه نو فون بشي که نه نو بیا د قال قانون د وجه نه دا به په الف باندې بدل شي نو بیا فا هم هغه سره به شي الف سره به ولګېږي نو التقا د ساکنینو به راشي چې التقا د ساکنینو راشي نو الف به حذف کړو نو صرف فا به پاتې شي او صرف فا خو چې ده خو سالمه کلمه نه دی که نه متاسې ویلي وو د سالمې کلمې دپاره کم از کم څو حروف ضروري دي دریو ته ضروري دي او دریو نه چې کم شي بیا دوه لکه هو ضمیر دوو نه خو نشي کمېدلی که نه نو بیا خو صرف فا پاتې کېږي نو دغې وجې نه موږ چې د واو په میم باندې بدل کا چې د قاله قانون پکې جاري نشي نو شی پاتې شو فمن پاتې شو او آخري نمبر چې ده زو مالن دا په اصل کې شی و دا لفیف مقرون و په اصل کې لفیف مقرون و یعنی زوون و نو دوه واوونه پکې راغلل یو واو محذف کا نو زو پاتې شو دا خو د دوی صیغوي تحقیق شو معنوي تحقیق ته به راشو ابوګه چاته یایي اتا پلار مفرد ابون راځي تثنیه ابوان راځي او جمع آباء راځي او مصغر ابی راځي اخوکا اتا ورور مفرد اخون راځي تثنیه اخوان راځي او جمع اخوتون یا اخوان راځي اخوتون هم جمع ده او اخوان هم جمع ده او مصغر اخی راځي حمو کې استا لیور یا استا خسر حموک چاته یایي د خاوند د طرف نه د ښځې رشته دار یعنی ښځه چې چاته واده شي د خاوند پلار یا د خاوند ورونه چې کوم دي هغوی ته څه یلی شي حموکې یلی شي موږ حموکې ځکه یایو چې دا حموک د ښځو سره خاص دی نو حموکه نشو یلی سړي ته حموکې ښځې سره خاص دی بل د هنوکه معنا ده شرمګاه استا شرمګاه او مفرد چې ده هنون راځي او تثنیه چې ده هنان راځي او جمع چې ده اهناء راځي او مصغر هنی راځي فوکا استا خله مفرد چې فمون راځي تثنیه چې ده فمان راځي او جمع افوا هن راځي او مصغر فوی هن راځي ذو مالن معنا ده مال والا مفرد چې ده ذو مالن یا ذات المال او تثنیه ذوان یا ذاتان او جمع اولو یا اولاد او مصغر زویتون راځي دا خو معنوي تحقیق شو څلورم نمبر اسماء سته مکبره باندې چې مو اعراب بالحرف لګو دغه لپاره څه شرط ده نو که تاسو عبارت کې سوچ کړی وي مصنف علیه رحمت په ډېر لنډ انداز کې د شرایط بیان کړي دي د ویلي دي ويختص بالأسماء الستة مكبرة موحدة مضافة إلى غير ياء المتكلم کس دغه ځای کې ټول شرایط بیان کړي دي اوس به شرایط زه تاسو ته یو شرط انشاءالله واضح کمې اول شرط شی دی اول شرط ورته دا دی چې دغو اسماء سته و مکبره باندې چې کله حالت رفعی کې واو راځي حالت نسبی کې الف راځي او حالت جری کې هغه راځي یا راځي نو دا چې ده مفرد بوي شی بوي د ویلي دي که نه موحدتن یعنی دا به مفرد وي دویم شرط څه شی ذکر کړی دی چې دا به
مکبر وي یعنی مصغر به نه وي. د څه یلی دي عبارت کې کسه تاسې سوچ وکوئ. د یلی دي اول یلی دي مکبرتن یعنی دا به مکبر وي مصغر به نه وي. او دویم شرط چې ده موحد به وي یعنی واحد به وي دا اسماء سته مکبره تثنیه او جمع به نه وي. دریم شرط څه بیان کړی دی مضافتن دغه به اضافت شوی وي. او څلورم شرط څه بیان کړی دی اضافت به شوی وي خو یا متکلم ته به اضافت نه وي شوی. دا څلور شرطونه شول. که په دغو څلور شرطونو کې یو شرط هم ونه موندلی شه نو اعراب به بدلیږي. مثال خبره مکبر نه دی مصغر دی نو بیا به دغه بل قسمه اعراب راځي. هغه تاسو ته زه اوس بیانوم انشاءالله. مکبر دی خو موحد نه دی واحد نه دی بیا به هم اعراب دا رقم ته نه وي. مکبر هم دی موحد هم دی خو اضافت نه دی شوی نو بیا به هم دغه اعراب نه وي. یعنی حالت رفعي به په واو سره نه وي حالت نصبي به په الف سره نه وي حالت جري به په یا سره نه وي. مکبر هم دی موحد هم دی او اضافت هم شوی خو اضافت یا متکلم ته شوی نو بیا به هم دا اعراب نه وي. اعراب به بل قسمه راځي. نو زه هغه تاسو ته اوس اعراب انشاءالله بیانوم. ښه مونږ اول شرط دا ووی که چیرته په اسماء سته او مکبره مو ووی چې مکبر به وي. که مکبر نه وه یعنی مصغر وه یعنی دوی کې یا تصغیر راغلی وه ابو په ځای شی راغلی وه ابی راغلی وه ابیون نو بیا به د باندې کوم اعراب جاری کیږي نو بیا به په د باندې د جار مجرا صحیح مشابه والا اعراب جاری کیږي چې امو دویم اول قسم یلی وه مفرد منصرف صحیح او هغه کې دویم قسم چې وه جار مجرا صحیح والا اعراب به جاری کیږي. یعنی حالت رفعي به په ضمې سره وي حالت نصبي به په فتحې سره وي او حالت جري به په کسرې سره وي. او اعراب د اسماء سته مکبره اعراب بالحرف دی نو اوس به اعراب چا ته بدل شي اعراب بالحرف نه به اعراب بالحرکت ته بدل شي. لکه مثال خبره جاءني ابيك ورأيت ابيك ومررت بابيك. اوس به داسې نه یای جاءني ابيك ومررت ابياك نه ورأيت ابياك ومررت بابيك نه دا رقم ته به نه یای. اعراب بالحرف نه چا ته بدل شول اعراب بالحرکت ته بدل شول. ښه دویم شرط مو ووی چې د اسماء سته مکبره به موحد وي یعنی مفرد به وي. که چیرته تثنیه وو نو بیا به په ده باندې د تثنیه والا اعراب راځي. تثنیه والا اعراب کوم دي چې حالات رفعی په الف سره وي او نصبی او جری یا ما قبل مفتوح وي. لکه جاءني اخوانک یا جاءني اباوانک. چا خو دوه پلاره نه وي که نه واسې ما مثال تاسو ته جوړ کا یا ورونه دا اخون مثال ښه راځي جاءني اخوانک ورأيت اخوینک اخوی ومررت باخوینک. صحیح شه. او که چیرته جمع و نو بیا به د باندې د جمع مکسر منصرف والا اعراب جاری کیږي چې هغه هم اعراب بالحرکت دی. حالت رفعي په ضمې سره دی او نصبي او حالت نصبي په فتحې سره او جري په کسرې سره. لکه جاءني آباء ورأيت آباء ومررت بآباء. صحیح شه. دلته اعراب بالحرف شول خو هغه نورو نه بدل شول. نه بالحرف نشول وبخی بالحرکت شول. دریم شرط مو وی چې دوی اضافت به شوی وي. که اضافت نه و شوی نو بیا به اعراب بالحرف پې نه راځي بلکې اعراب بالحرکت پې راځي. یعنی د مفرد منصرف صحیح والا اعراب پې راځي. لکه جاءني ابن ورأيت ابن ومررت بابن. اوس به داسې نه یای جاءني ابون ورأيت ابا ومررت بابي. نه بالحرف والا اعراب به پې نه لګوي بلکې بالحرکت والا اعراب پې لګوي. څلورم شرط مو یلی وه چې یا
متکلم ته به اضافت نه وي شوی که یا متکلم ته اضافت وشه نو بیا به په ده باندې اعراب بالحرف نه راځي بلکې اعراب بالحرکت تقدیري به پرې راځي لکه جاءني ابي ورأيت بأبي ومررت بأبي. نو نن دپاره همدا درس بس ده انشاءالله دا سبق لږ اوږد شه وما علینا الا البلاغ.